سمندر کې غټ مایع و د کشنی مایان ته ویل که چیرې تاسې ته یو داسې نشخ هغه ووینئ په سمندر کې چې پر هغه باندې خوراک پراته وي، تاسې دې ته نږدې مه ورځئ او خوله دې ته نږدې مه وروړئ، دا خوراک مه کوئ. نو په دې کې چې کوم چا خبره ومنله هغه کامیابه سول، چې کوم چا خبره نه ومنله لکه نن سبا خلک چې هغه داسې وایي چې علما چې کله د یو بېحایي خلاف د یو فحاشۍ خلاف یو بیان وکړي، د جاهلان دا وایي چې دا پالتو هسې خبرې کوي، لګیا دی د دې خبره به منئ، خپل ژوند کوئ، خپل انجوایمنټ کوئ. نو دغسې هغه کشنی مایع هغه دغه فکر وکړئ چې دا غټ مایع په څه باندې خبر دی، دا خیس مازې پالتو موږ ته نصیحت کوي. نو چې کله دا یو نشخ ولیدی او هغه باندې خوراک و، دی ورغلی هغه خوراک یې وخوړی. چې کله هغه خوراک یې وخوړی نو د په خوله کې دا نشخ بند سلو، نو دلته ښکاري هغه دغه نشخ یې راپورته کوي، هغه مایع یې ونیوئ. چې کله هغه مایع یې ونیوئ د سمندر بهر یې هغه یې راوایستی، هغه وخت د سر خلاصو چې قصه خو هم رښتیا هغه قصه ده لکه څنګه چې هغه موږ مشر چې موږ ته ویلي وو. نو چې کله مرګ راسي د ملک الموت چې کوم فرشته ده ملک الموت چې هغه راسي، بیا خو د انسان څخه بیا انسان ته بیا یو مهلت یو وخت چې دی هغه بیا نه پاتېږي. بیا هغه وخت خو نه توبه په کار راځي، نه بیا ښه اعمال په کار راځي. نن د علما چې کوم د قرآن بیانوي، حدیث بیانوي، دې ته وخت ورکړي او حدیث واورئ، د حدیثو درس واورئ، د قرآن درس واورئ او پر دې باندې عمل وکړئ. نن لا وخت شته.